دون مالي فهو شهيد متفق عليه. کتاب ریاض صالحین 215 نمبر باب شروع. باب مبارد دی کی چی د شهیدانو اسمونه بیانېدل. په دې باب کې دریم نمبر حدیث عبد الله ابن عامر ابن عاص روایت رضی الله عنهما داوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قتل دون مال فهو شهید. سوچ د خپل مال په دفاع کې مړ شو، قتل کړی شو د مال په دفاع کې، د الله پیغمبر فرمایي په هو شهید. په دغه انسان دغه مؤمن مسلمان دا شهید دی. یو سړی سره مال دی، خپل مال دی وسره، او یو څوک باندې ډاکه کوي، غلط کوي، غصب کوي، اخلي او دا خپل مال دفاع کوي، او دا سره په دفاع کې هغه ته مرګ راغی، سړی مړ کو، نو دا سره هم شهید دی. په دې روایت کې اهمیت ذکر شو د مال د دفاع او عظیم اجر ملو شو. هغه چاته چې هغه د خپل مال په دفاع کې شغه مړ کړي. قبل حديث عن ابي الاعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله عنهم. ابو الاعور سعيد بن زيد دین روایت ته چې دا یو د هغه صحابه کرامو دی چې دوی تزیره ورکړل شو په جنت باندې په دنیا کې. دا صحابي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویلي الله پیغمبر فرمایي من قتل دون مال فهو شهید. سوچ چې قتل کړی شو د خپل مال په دفاع کې، پس دغه سره هغه شهید دی. ومن قتل دون دمه فهو شهید. او سوچ چې د خپل وینې او د نفس په دفاع کې مړ کړی شو، دا سره شهید دی. یو څوک تا وجني او د خپل ځان دفاع کې په دې کې سړی ته قتل کړی، د الله پیغمبر فرمایي د نفس دفاع چې څوک کوي او دا سره مړ کړی شي، چا د خانه قتل کړی شي، او دا سره شهید دی. ومن قتل دون دینه فهو شهید. او سوچ قتل کړی شي د خپل دین په دفاع کې، د اسلام په دفاع کې، الله پیغمبر فرمایي دا شهید دی. ومن قتل دون اهله فهو شهید. او د الله پیغمبر به فرمایي سوچ د خپل اهل، د خپل کور والو داغه په دفاع کې مړ کړی شي، نو دا سره شهید دی. یو کس ته باندې ظلم کوي، یو کس ته په کور باندې راخیږي، او ته خپل ځان دفاع کې ټوپک ته ګوتی کی، هغه معنا کې ابدي کې هغه ته قتل کی، د الله پیغمبر فرمایي دا سره شهید دی. روایت امام ابو داود او ترمذی دی. نو دې کوم دا شان د اهمیت د مال، اهمیت د خپل ځان، د نفس، د ویني، د دین او د اهل عیال ذکر شو چې دې دفاع څه کول دي، دې دفاع کول پکار دي. کته د بدی کې مر راغې نو ته شهید دی. اخرنه حدیث ته په باب کې واره ابي هريره رضی الله عنه قال ابو هريره روایت رضی الله عنه داوی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال یو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه او الله پیغمبر ته فرمایل یا رسول الله اے الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارایت ان جاء رجل يريد اخذ مالي. الله پیغمبر ما ته خبر راکا، ما ته کوئی ما کوئی کا کچرته سره راش او هغه زما مال، هغه دا واړي چې زما مال د معنا واخلي، لمانه په غلا واخلي یا د معنا په زور باندې اخلي، ته ما ته معلومات راکړه دا مال ورکم کو ورنکم. الله پیغمبر ته فلا توتی مالک، مال څنګه ورګي؟ مال باغی ته نه ورکی، ستا مال دی، ستا حق دی، او اثر کان اخلی ناغه ته خپل مال نه ورکی. قال لسړی ته ویل ارایت ان قاتلنی، اذا الله پیغمبر ما پوری کا کچته دا سره د ما سره جنگ کوي، ما پسی ټوپک راوالی، ما پسی تمانچه راوالی، او دا سره د ما سره جنگ کوي، نو څه کوم زه؟ قال د الله پیغمبر ته قاتل هو، څه سره جنگ شروع کا تم دغه شانته هغه دغه لمت نه د سود جواب په سود باندې ورکا، د سپې جواب په سپې باندې ورکا، ته سره جنگ وکا. قال دې سړي ویل ارایت ان قتلنی، سید دغه جنگ شروع کما، د الله پیغمبر ما ته خبر راکړه دا سره ما قتل کی،
اگر امن مکتش ما قتل کی قال الله پیغمبر ته فانت شهید نو ته شهید کنا دا سره دا قتل کوي مال دنالي جته در باندې کوي او چې به دې قتل کړي زور ورش مد الله پیغمبر ته شهید دغه صحابي لا ارايت ان قتلته اذا الله پیغمبر ما ته خبر راکا کچر دا جنگ وکړ جنگ هو ګلان نشین دل کیږي خامخا سود دې سپیرا دا ټوپک دې تمانچا دا کدا سره قتل کما خپل مال په دفاع کی قال دا الله پیغمبر ته هو په النار دا سيتا ور ته ولېګو دا سيتا جهنم ته ولېګو ځکه جنگ شروع هغه کړی دا تعالی مال اخلي ستا عزت لوټ کوي ستا په ناموس باندې حمله کړی دا کته ملک ته شهیدی کته ملک ته غازی مجاهد هغه سره ور ته ولېګو اگر جهنم ته ولېګو څومره خیسه دین د اسلام دی زمونږ دین اسلام موږ تاسو ته په دې حدیثونو کې ترغیب راکړي د ځان دفاع jihad دی د مال دفاع jihad دی د عزت دفاع دا jihad دی چاته به عزت پاسانه نه ورکی چاته به مال پاسانه نه ورکی چاته به ناموس پاسانه نه ورکی چاته به خپل ځان پاسانه نه ورکی د ځان دفاع د مال دفاع د عزت دفاع دا ور لازم ده دا فرض ده کته به دفاع کې مړ شي نو ته څه د الله پیغمبر فتوا ده پال ته شهید الله پیغمبر فرمای ته شهیدی کدا سره ته په دفاع کې مړ کوي انسان دې گزار کیږي ته بل ځان دفاع کې دا سره کې ته مړ کو ته مجاهدی ته غازی او دا سره جهنم ورته ته هغه دی ولې ګو دا صفه خبرې دي او ستاره خبرې دي الله دې موږ تاسو د هر قسم ظلم نه وتاتي او چې څوک موږ باندې ظلم کوي الله تعالی دا شان داوود در خپل ظلم هغه سزا ورګي او الله تعالی دې هیڅ په قدر کې موږ تاسو نه راولي وصلی الله علی نبینا محمد